د مینې معجزه وه دروازې له تله راتله د مینې معجزه وه دروازې له تله راتله او عجبه شان قصه وه دروازې له تله راتله د ژمي اوږده شپه یې د چا یاد باندې سبا کړه بیا هم خوله خوله وه دروازې له تله راتله او سپېرې مسافرۍ رانه له تورو غرو فنا کړو سپېرې مسافرۍ رانه له تورو غرو فنا کړو بس دا به یې ګیله وه دروازې له تله راتله او په ما پسې هر وخت د افسوس سلګۍ وهلې په اوښکو به لمده وه دروازې له تله راتله د ولږې روژه و خو احساس په چا کې نه و دا پیغله پوښتنه وه دروازې له تله راتله و یوه مور مې اوتره په بد حال کې ولیدله د زوی یې جنازه وه دروازې له تله راتله مننه یوه مور مې اوتره په بد حال کې ولیدله د زوی یې جنازه وه دروازې له تله راتله او که رانغلې عثمانه ته به ګورې زه به مړه یم تر دې مې حوصله وه دروازې له تله راتله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدیق اپریدي یو ځل بیا د ادبي لارې نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله به او په نیکو هیلو به مینوالو عثمان شکور صاحب ځای له راغلی یو غوښتلم چې څه شعرونه غزلې ترې تاسو ته ریکارډ کړو او تاسو ته یې ډالۍ کړو چې تاسو ترې خوند او مزې واخلئ عثمان شکور صاحب په پروګرام کې ورته ډېره مینه او هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام روجانه د ټولو ول خو تاسو او ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی و دغه ناڅاپي دا قسم را جوړه کړله نو ډېره زیاته مننه عثمان شکور صاحب داسې لنډه غونډه کې پېژنګلو زموږ د مینوالو دپاره لنډه پېژنګلو مې دا ده چې عثمان شکور مې نوم دی او عثمان مې خپل نوم دی شکور مې د ادبي نوم هم دی او پلار نوم والد صاحب نوم هم دی او د باجوړ سیمې سره تعلق ساتم او دلته پېښور حیدرآباد کې ډېر وخت نه ژوند کوم عثمان شکور صاحب په تادې کې به راسه پیله څه شریکوئ د غزل نه مخکې به در سره یو دوه شعره دي چې بد او ښه به را یو ځای شي لوی واړه به را یو ځای شي که د قام خبره وکړو پښتانه به را یو ځای شي غزل دی چې پېښور لمبه لمبه شو کابل جان په وینو سور او ظالمه تا زما کړو هر ارمان په وینو سور پېښور لمبه لمبه شو کابل جان په وینو سور او ظالمه تا زما کړو هر ارمان په وینو سور او پښتون د بېوسۍ صادر په غاړه راچولې راوړی مې نن ځکه دی ګریوان په وینو سور او زمونږ په وطن باندې څه داسې لوبې وشوې جومات مې هم شهید شو هم قرآن په وینو سور او د صبر انتها مې په همهغه ځای تمام شوه چې ومیلو د یاره ستا پیزوان په وینو سور مننه د صبر انتها مې په همهغه ځای تمام شوه چې ومیلو د یاره ستا پیزوان په وینو سور او په ژوند باندې نور تنګ یمه خالقه ذوالجلاله په ژوند باندې نور تنګ یمه خالقه ذوالجلاله په هره لار کې پروت راته افغان په وینو سور او مخته ده چې عثمانه د وجود غوښې مو وخوړې کارغانو عثمانه د وجود غوښې مو وخوړې کارغانو دا ځکه راورېږي نن باران په وینو سور عثمان شکور صاحب د شاعرۍ دا سټارټینګ تاسو د کله نه اخیستی دی د استاد په هکله راته ووایئ شاعرۍ دا خو دغه د الهامي نو حالانکه زه ماشوم وم چې کله به ما پردۍ غزلې به مې ورانولې خپلې به مې جوړولې خلکو ته به مې بیا دغه کولې خو هغه دغه شوق را پکې او بیا حالات داسې دي حالات تا مجبوره کوي لیک ته هغه که د زه د صفا خبره به کوم د مینې اړخ نه که ته ووایې که نه د نور وطن درد تا سره احساس دی ژوندی ضمیر دی ژوندی زما په خیال چې بیا شاعرۍ ته مجبوره کېږي او لیک به بیا شی کولی نو زما په خیال چې او ټایم کېږي دغه ډېر وخت نه مې لیکل کړي خو چې کله معیار ته راوړېدلی یم تقریبا 4-5 کاله به کېږي عثمان شکور صاحب اکثر خلک وایي چې شاعر چې کم دی یا به دله ډېر درد غم رسېدلی وي یا به ده مینه کړي دی به ځکه شاعري ستاسو کومه وجه وه چې تاسو شاعرۍ ته راغئ یا چا نه داسې متاثره شوئ ټول اول خو کله د مینې خبره تاسو وکړه نو مینه بالکل حقیقت دی خو مینه بیا په کوم اړخ کې نو مینه بیا د مور او پلار سره د وطن سره د بیا دغه لیلا مجنون قسم پکې راتلی شي نو مینه پکار ده مینه به کې نو هله به ته لیک لیکې نو ما مینه کړې ده د خپل پښتنو سره او د خپل وطن سره مې مینه ډېره زیاته کړې شاید دغه لیکلو وجه مې شکور صاحب بل به راسه څه شریکوئ زموږ مینوالو د غزل نه مخکې به درته یو ټپیزه ده چې کلی او کور راته یادېږي د زړه ټکور راته یادېږي خپل پلار او مور راته یادېږي د بنګړو شور راته یادېږي خدایه له دې نه به زړه څنګه صبرومه غزل دی چې
بیلتا څنګه به دا شپه وځي قیامت دې راشي د هر ارمان مې جنازه وځي قیامت دې راشي ستا د یارۍ په نوم د کلي رقیبان سېزمه ستا د یارۍ نه چې مزه وځي قیامت دې راشي او د ورور په بدو کې خور له سزا ولې ورکوي سوره د کوره پښتنه وځي قیامت دې راشي مننه د ورور په بدو کې خور له سزا ولې ورکوي سوره د کوره پښتنه وځي قیامت دې راشي او زه دې په غم کې لیونی او تر ګرځمه ستا چې د خولې بله نامه وځي قیامت دې راشي او مخته ده چې عثمانه تا انتظار هسې ابس کړی عثمانه تا انتظار هسې ابس کړی و زما د خیال نه چې هغه وځي قیامت دې راشي شکور صاحب کومو هلو ځلو ته ځئ او کومو غونډو سره تعلق ساتئ حاضر سات پښتو ادبي ستوري د پېښور پوهنتون کې هغه ته زم اباسین صاحب صدارت کوي نو هغه ته زم داسې ډېر یو حیدرآباد کې بله ده ادبي ټولنه ده شکور صاحب بله یو پوښتنه کوو چې داسې یو غم داسې درد چې تا ته رسېدلي چې بالکل د هیرې نه او یو داسې د خوشحالۍ چې بالکل د هیرې نه دا راسره شریک د ټولو ول سوال مجیبه دی بهرحال دغه به جواب به له داسې درکړم چې هر ټایم چې کله په پښتنو باندې سخته راشي نو زما په خیال چې د هغه نه د غم لمحه بله په ما باندې چې د شپې زه کښېنم نو زما اوښ کې ډېر د درد د وجې توی شي نو کله هم چې په پښتنو باندې څه راځي او زما تکلیف راته میلاویږي د خوشحالۍ خبره تاسو وکړه نو چې په اول ځل باندې ما چې په قرطبه سکول کې مې دغه واغستو پوزیشن واغستو په نعتونو کې هغه ورځ باندې ډېر زیات خوشحاله وم او بیا په کالج کې مې د سپیچ مقابله و هغه مې 2 نمبر پوزیشن مې واغستو نو په هغه دواړو لمحو کې ډېر زیات غزل نیم را سره بل شریک کوي بیا به مینوالو نه اجازت غواړو جی عثمان شکور صاحب د غزل نه مخکې یو ټپیزه ده چې په زوره په ژړا شو پیغله سرتوره په ژړا شوه راغله د کوره په ژړا شو شوله نسکوره په ژړا شو ته رانه لاړې زه دې چاته پرېښودمه مننه غزل درته ویم چې زه د امن د سینګاره لرې پاتې شوی زه د دنګو غرو چناره لرې پاتې شوی او د بازار ښایست مې لاړو د لوګو لمبو خوراک شو هر سړی مې د روزګاره لرې پاتې شوی او زه بدبخت په زولنو کې زه د وخت ظالم وهلې زه د هرې خوښۍ یاره لرې پاتې شوی او دا خو سر تر پایه جنګ دی او هېڅ غږ کولی نشم دا خو سر تر پایه جنګ دی او هېڅ غږ کولی نشم خوله مې وګنډه قراره لرې پاتې شوی هر زلمی راته ژړیږي هر زلمی راته دا وایي خپل وطن کې د مور پلاره لرې پاتې شوی مقصد چې زه عثمان په ژوند پوهېږم زه به هر چا کې بدل وی کاش که زه لږ د انګاره لرې پاتې شوی مننه عثمان شکور صاحب په آخر کې به زموږ مینوالو له څه پیغام به زه دا ورکړم د ټولو ول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د هلې ځلې د ستاینو وړ دی او دا د ادب دپاره ډېر ښه ګام دی چې تاسو پورته کړی دی بل پیغام به زه پښتنو له خاص کر دا ورکړم چې جنګ جګړې پرېږدي مینه خوره کړي ځکه چې نفرتونو خو هر ځای ګیر کړی دی نو په کار ده چې موږ مینه خوره کړو مخکې په مینه باندې ژوند وکړو ډېره زیاته ښه خبره ده ډېر ښه دی مینوالو عثمان شکور صاحب تاسو واورېدو امید لرم چې تاسو به ترې ډېر زیات خوند او مزې اخیستې وي راکړئ ماته اجازت سره د جاوید افریدي په لوی الله م سپارم والسلام